کابل کې په یوه ولسي غونډه کې د نظام د ملاتړ او خلکو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه وشوه. په دغه مراسمو کې شیخ مدار علي کریمي بامیاني د کور او ښار جوړولو وزارت مرستیال او یو شمېر علماو وویل په هیواد کې له لسیزو کلونو وروسته سرتاسري امن ټینګ شوی دی او د دغه امنیت د لا پیاوړتیا لپاره باید خلک د نظام ملاتړ وکړي او حکومت هم دا مسؤلیت لري چې د کرنې، مالدارۍ او تولید سکتورونه پیاوړي کړي ترڅو هیوادوالو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. امارت اسلامی افغانستان برای رفع مشکل بیکاری باید سیستم دهقانی و سیستم زراعت را تقویه کند. راه تقویهش اول توزیع زمین‌های بکر و بایر، دوم ایجاد بندهای آبگردان، سوم توزیع ماشین‌آلات زراعتی، چهارم توزیع کود کیمیایی. برای دهقانان باید حمایت شود تا ما از لحاظ زراعتی و از لحاظ مواد غذایی تأمین شویم و از نیازمندی دیگر کشورها رفع شویم. برای ما و شما در این فضای آزاد و در این فضای برادری و در این فضای اخوت و در این فضای وحدت و در این فضایی که امنیت سرتاسری افغانستان توسط مجاهدین افغانستان شب و روز در خدمت تمام منابرها، مساجدها، حسینیه ها، چیزی را که ما مشاهده میکردیم و دیدیم در این چند شب و امروز در تمام جای نیروهای کشفی و امنیتی دولت امارت اسلامی افغانستان حضور دارند و در خدمت مردم ما قرار دارند که جای بسا افتخار است. دغه دینی علماو په کابل او کندوز کې د وروستیو رامنځته شویو پیښو غندنه وکړه او ترسره کوونکي د اسلام دښمنان وبلل. دارایی‌های عامه هم دو بخش است. یک بخشی از دارایی‌های عامه بخش مادی است، از قبیل موتر و چوکی و نمیطور چیزایی که با قابل رویت است. اما یک تعداد دارایی‌های عامه اونمو نسل تحصیل یافته وطن ماست، نسلی که سرش از سرمایه های ملی مصرف شدن، اونا تا به کمال رسیدن، متخصص شدن تا فردا برای مردم افغانستان مصدر خدمت شوند و تا بتانن عرضه خدمات مؤثر را بر مردم ارائه بکنن. اما هر کسی که برای این مردم در مقابل این مردم شمشیر میکشن و این مردم را مورد تهاجم قرار میتن، او به یقین که دشمنان مردم افغانستان چی که دشمنان تاریخی مردم ما هست. به خاطری که ملت هدف قرار بده، به خاطری که هرج و مرج ایجاد بکنه، به خاطری که سوی تفاهم‌های قومی را به وجود بیاره، دست به کارا میزنه. و به خاطر حادثه بسیار غمگین و تأسف انگیزی که در وزارت شهرسازی امارت اسلامی افغانستان قرار گرفته بود که در اونجا عده‌ای از دوستای ما زخم برداشتن. با او ارتباط جناب معین صاحب شیخ الحدیث کریمی بامیانی که معین وزارت امور شهرسازی است، اینا از حادثه جان به سلامت برد. ما با احترام و با عزتشان امروز مردم ما جمع شده بودند. په دغه مراسمو کې د مسلمانانو په یووالي ټینګار وشو او د یو لړ نورو ټولنیزو مسایلو په اړه هم ویناوې وشوې.